ملګرو دقه حل دی که نه، د څه نه چې یېرېدو هم هغه وشوه. مونږ خو ورته بار بار چغې والې چې خدای ته وګورئ او د دې کم پاکه خاوره چې ده د دې نه قلار شئ، په دې باندې داسې قسمه شوګانې هغه مه کوئ. خو څوک چېرته قلارېده؟ اخر څه چل وشو؟ د ټول نه مخکې راشئ ویډیو وګورئ. شپې به چې دې دا کار وکړو بیا به دې ویاله زما غڼې سوځې او په اوبو به مې دل ګډ کړل او به دې څکل بیا ښه شلې که نه پیغمبره صحیح ده. په سوشل میډیا باندې کومه ویډیو چې ده هغه ډیره زیاته وایرل چلیږي، په کم کې چې ښودلی کېږي کوم د علي شاه مور چې ده وایي چې دا ده او په سعودي عرب کې وایي دا ویډیو وایرل شوې ده. ویډیو هغه ما سره راسره ده، تاسو کتلی شئ په موبایل کې. کوم ماته یو ملګري را سینډ کړه وایي چې دا هغه ښودلی کېږي او پکې ویلی کېږي چې په سعودي عرب کې دا ویډیو هغه وایرل شوې ده، بلکې باقاعده کومې خبرې چې پکې کړ وې دې نه علاوه داسې الفاظ یې پکې استعمال کړي وو چې هغه مونږ غوښته تاسو سره شریک کړو، خو د څه وجوهاتو د وجې مونږ تاسو سره شریک نه کړه. یعنې که ستاسو خیال وي مونږ خو بار بار کله چې دیو دا شو کوله مونږ هم ویډیو کړو چې خدای ته وګورئ او د دې قسمه قیسې نه قلار شي، خو الله تعالی به مو وشرمئ ځکه د سعودي عرب ډیره زیاته پاکه خاوره د مسلمانانو یو سنټر ورته ویلی کېږي، هغه د تاسو ځئ او هلته چې کوم دی د ډانسونو پروګرامونه شوګانې کوئ نو الله تعالی به ستاسو نه دا بدل اخلي او تاسو به خامخا هغه دې قوم ته پاتې راځئ. همدغسې وشوه. اوس که دا ویډیو د دې ده او که نه خو خلکو پسې هغه تپلې ده او خلک وایي چې دا ویډیو د دې ده نو کم شرم چې دی هغه یې پرې ډېر زیات وشو. بل که تاسو د دې کم ډانسونو او نور پروګراماتو ویډیو وګورئ په هغو باندې هم ډېر زیات تنقید روان دی، یعنې چا ولې داسې څه ریسپانس ورنه کړو، خو د بده مرغه ډېر د افسوس سره ویم چې څه پښتانه چې په سعودي عرب کې اوسیږي د هغو د لاسه داسې کار وشو چې کم څه پښتانه هغه بدنام هم شو، ځکه چې اوس علي شاه راغلی نو هغې یو پیغام هم جاري کو، ویل چې زما کم ډېر مینوال ډېر پښتانه چې دي هغه ما پسې خفه وي، یعنې وایي ما یې ډېر زیات عزت راکړو، واقعي عزت یې وله ورکړی دی. تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ کم عربیان چې دي هغه ورته هم راشي او داسې سیکورټي ګارډ په طور ورته پیش شي، دې نه علاوه پښتانه ورونه چې دي هغه ورته هم پاتې سي او کم دغه لپاره دغه کې ته وایي چې بس جنت ته روان دي داسې خوشحاله شي. ډېره زیاته د افسوس شرم مقام دی. کومه ویډیو چې راغلې ونه وي هم تاسو سره شریک کړه، امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، مخکې در سره هم په فیسبوک لارې څه باندې شیر کړئ چې نور کسانو ته هم پته ولګي. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.